دنیا کې وقتی طور بچیان شتی چې الله ولا بچایی ورکړي مقیده څه وخته پورې پس علاقه باندې هر چې آخرت ته نو هلته بیا هیڅ څوک د بچایی دعوه نشي کولی. دلته دنیا کې خو دعویدار شتی کنه وقتی طور اگر که دا بچاییم د الله د طرف نه ملاویږي. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. دنیا کې چې الله وغواړي چاته بچایي ورکوي د چا نه یېري. دا بچایي هم د الله له طرف نه ده. که هغه د ملک په سطح باندې باچا دی، که هغه د علاقې په سطح مشر دی، که هغه د ځمکې او د پټي او د جیداد او د کور مشر دی، دا ټوله مشرتیا د الله له طرف نه. بیا الله وایي کنه دا موږ چې اوس په دې ځمکه باندې ناست یو او ګرځو را ګرځو ژوند تېرو، په دې ځمکه باندې زموږ نه مخکې په لکو خلک تېر شوي دي. هغوی هم دعوې کولې چې دا ځمکه زما ده او دغه پټی زما دی او دغه جیداد زما دی. نن د هغه خلکو نوم او نشان نشته، هغه ځمکه پاتې ده. یو ورځ به په موږ باندې هم دې سره دي چې زموږ به نوم او نشان نه وي، نوم او نشان، او دا ځمکه او د هر څه به الله ته پاتې کېږي. د وختي طور خبرې دي. نو په دې وختي طور خبرو باندې خو یو دوکه کېږئ ما، او دویم دا چې په دې کې ډېر یعنې ننوځئ مجور. دا زما ځمکه ده او ځمکه کته او ځمکه بره او ځمکه کته او ځمکه بره او ځمکه، دا مسلې مزم نه کوي په مخ. دومره ځان له وکړه چې بس ژوند دې بې تېرېږي، نو راسې پاتې کېږي. تا سره چې دا هم د چا وه، د هغې نه مخکې هم د چا وه، او و د الله او پاتې د الله ته او ده د الله. خو په آخرت کې بیا دا قصې نشتي چې دا پکې زما بادشاهي ده او دا د فلاني بادشاهي ده. بادشاهي بیا هلته خالص د الله ده. په هغه ورځ خو بادشاهي پرېږده، څوک خبرې نشي کولی د الله په مخ کې. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. جبريل عليه السلام خبرې نشي کولی، بل به څوک خبره وکړي او څوک به دعوه د بادشاهي وکړي په هغه ورځ. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. سورة طه کې الله وایي چې اوازونه به ټول د الله په مخ کې غلي شي او صرف په د ساه اخیستو اواز راځي. یوم یأتي لا تکلم نفس الا بإذنه. په هغه ورځ به هېڅوک خبرې نشي کولی مګر په اجازت د الله. نو چې خبرې نشي کولی نو بادشاهي کوم ځای کېږي؟ په هغه ورځ خالص بادشاهي د الله ده. بله دا چې الله خو بادشاه دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم، او همیشه و او دی. خو دې ځای کې دا تخصیص ولې وکړو چې زه واکمن د ورځې د جزا یم. دې کې د انسانانو دپاره یو قسمه یره هم ده. ګورئ یعنې دنیا ذکر نه کړو، زه ګوره واکمن د ورځې د جزا یم. معنی ده چې ما ته به ګوره مخامخ کېږئ. مخکې یو خبره تېره شوه الرحمن الرحیم چې الله بې حد مهربان، همیشه مهربان. داسې نه چې ته دې آیت ته ډډه ولګې الله مهربانه ده او بس چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه. نه، الله وایي واکمن د ورځې د جزا زه یم، ګوره ما ته به مخامخ ودرېږئ. نو دې کې یو قسمه یرم ده. ځکه الله دا خبره خاص کړه چې آخرت کې زه واکمن. مالک یوم الدین، یوم الدین یوم ورځې ته وایي او الدین حساب کتاب ته وایي، جزا ته وایي. د قیامت ډېر زیات نومونه دي، تقریبا 22 ته رسي، او نومونه چې ډېر دي دلالت په عظمت باندې کوي چې دا یو ډېر عظیمه ورځ ده. نو یو نوم د هغه ورځې څه دی؟ یوم الدین. او یوم الدین دا دین په عربۍ کې جزا حساب کتاب ته وایي. د دین ډېرې معنی دي خو موږ به ګوره تفصیل نه کوو، دا مناسب نه دی دا وخت د تفصیل لپاره. الدین ټکی په عربۍ کې په ډېرو معنو راځي، خو یو معنی ده حساب کتاب. دا بس خلک وایي چې د قرآن باندې دا پوهېده بس اسان دي. نو د کومو خلکو ته چې لږه ډېره عربي معلومه وي
په دې عوامو کې چې کم خلک په عربۍ باندې لږ ډېر پوهېږي یا داسې ابتدایي طالب علم یې عربي لږه ډېره زده کړي، نو قرآن کې چې کم ټکي د عربۍ راځي دی په هغه معنی یې کم چې ده په ذهن کې او پوهه نه وي. دا قرآن په دې باندې پوهېده دا یو لوی کار دی، دا بغیر د استاز نه نه کېږي. اوس دین خو په عربۍ کې واضح دی چې دغه دین ته وایي دین اسلام نه، او داسې به ډېر ډېر مثالونه راځي په منځ منځ کې چې هغه د خلکو په ذهن کې یو شی او معنی بل شی دی. دلته د دین نه مراد څه دی؟ حساب کتاب. لکه الله قرآن کې وایي سورة النور کې یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، قیامت په ورځ به الله دوی له ورکي پوره پوره حساب کتاب د دوی. نو هلته دینهم الحق، د دوی دین یعنی د دوی حساب کتاب به پوره پوره الله دوی سره کوي. ان الدین لواقع، قرآن کې شته کنه، یعنی حساب کتاب راتلونکی دی، یقیني خبره ده. نو الدین معنی څه ده؟ حساب کتاب. دلته به یو بله فایده ذکر کړم. د دې ځای پورې د الله 5 نومونه ذکر شو: الله، رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین یا مالک. دا یو مولوي صاحب بیان ما اورېدو، هغه پکې د خپل پارټۍ حقانیت بیان کو. وی ګوره 5 نومونه دي، نو زمونږ پارټي ته ثابته شو. سړی د الله نه هېرېږي، مخې ته کتاب پروت دی د الله او دې پارټیانې ثابتې تنظیم. بیا د بخاري ختمې کوو، اخرنی حدیث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. وګوره دا څو ټکي د دې نه زموږ حقانیت ثابت شو چې زموږ د جماعت زموږ د تنظیم دا په حق دی. دا مسخري دي ټوغې داسې. یو فایده به ته ذکر کړم، بعضو علماو ذکر کړې ده او ډېره خوندوره ده. وایي 5 نومونه د الله ذکر شو، نو په دې ترتیب سره ته فایده واله چې الله تا ته وایي چې زه الله یمه. اولنی نوم الله راغی ده، زه الله یم. الله کې معنی دا پرته چې الله معبود دی، د هغه بندګي به کوي. زه الله یم، ما ته پیدا کړی. رب العالمین، نو بیا مې دله بېشماره نعمتونه درکړي دي او ستا تربیت مې کړی. نو تا بیا ګناهونه او نافرمانیانې کړي دي هغه الله رحمان دی په تا باندې پرده راچولی ده. او بیا صرف دا نه، سره د دې تاله بیا طاقت او توفیق درکړی دی چې ته توبه وباسې، نو هغه الله رحیم دی، همیشه مهربان دی. نو داسې نه چې ته چېرته ته دې ته ډډه ولګې چې الله په ما پرده راچولې ده او ما له توبې توفیق راکوي او همیشه به ګناهونو کې پروت وي. نو الله ګوره مالک یوم الدین دی، واکمن د ورځې د جزا ده. او داسې ډېرې فایدې په قرآن کې شتي او زموږ د ذهن ته راځي په مخه، خو وخت ډېر کم دی او چې هره خبره بیانو بیا به رانه وخت ډېر ولګي. خو داسې یو فایده د بعضو علماو خپل تفسیرونو کې ذکر کړې ده او ډېره خوندوره ده. نو دې ځای پورې د الله څو نومونه شو؟ 5. اوس ګوره، الله دی، رب دی، رحمان دی، رحیم دی، مالک دی. نو چې دومره اوچت نومونه دي او دومره اوچت صفات دي، هغه حقدار د دې دی چې د هغه د بندګي وشي. نو ایاک نعبد، خاص تا لره بندګي کوو منګه، و ایاک نستعین، او خاص تا نه مرسته غواړو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا بندگی کوو من او خاص تا نه مرسته غواړو. و دومره عظیم رب لایق دی د دې چې د هغه دې څه وشي؟ د هغه دې بندګي وشي. دې ځای کې ته یو فایده بله ذکر کړه. دا صورت چې موږ د اول نه شروع کو، نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دې کې خطاب الله ته خو نه دی که نه. اوس دې ځای کې ایاکا، خاص ستا بندګي کوو. اوس خطاب چا ته دی؟ یعنی بنده الله ته وایي چې موږ خاص ستا بندګي کوو. ولې اوس داسې شو خطاب؟ نو دې کې یو فایده، کله چې دې بنده د الله حمد او ثنا ووایي او شروع د حمد او ثنا نه وکړه، یا الله ته داسې او یا الله ته داسې او یا الله ته داسې،
په دې زړه کې ده دا محسوسه کړه چې زه یعنې الله ته ډېر نږدې شوم. نو چې ډېر نږدې شوم نو خبرې ورسره شروع کړې وې ایاک نعبد، موږ خاص ستا بندګي کوو. ایاک نعبد، ستا بندګي کوو. عبادت ګوره مختصر خبره به وکړو، د عبادت مبارک کې خبرې اوږدې دي. مختصر دا دی ګوره په لغت عربۍ کې دا عبادت چې دی دا ذلت ته وایي، الذله، ځان ذلیله کول. او عرب وی طریق معبد، دا لاره چې ده دا څه ده؟ ذلیله شوې ده، استعماله شوې ده ډېره، طریق معبد. نو عبادت څه ته وایي؟ عبادت دې ته وایي چې ته د الله په مخ کې ځان ذلیله کې سره د محبته او سره د یرې، او هغه څه وکړي چې څه د الله خوښ، که هغه وینا ده، که هغه کار دی، که ښکاره دی او که پټ دی. بس دا مختصر تعریف والی. نو د عبادت مغز څه شی ده؟ مغز ذلت سره د محبته او د یرې، دا د عبادت مغز دی. ګوره ها، په عبادت کې ته به ځان الله ته عاجزه کې سره د دې چې الله سره محبت کې، د الله نه به یریږي د تعظیم د لاسه. اوس یو سړی عبادت کوي د الله والله سره محبت نه، دا خو عبادت نه شو. یا عبادت کې عجزي نه وي، دا خو مغز نشته په عبادت کې. ته چې الله ته ودرېږي په مانځه کې یا په بل عبادت کې، هر قسم عبادت چې تا کې عجزي وي، ته الله ته خپل ذلت راښکاره کړي، او د الله په مخ کې عجزي راښکاره کول او ذلت، دا د انسان عزت دی. ګوره موږ په دې سجده کې دا تندی لګوو الله ته، مخلوق ته که څوک راته په دې مرۍ باندې توره کېږي که نه، معمولي دا سر ټیټول موږ ته ګران دي، نشو. او د الله په مخ کې چې هغه ته دا تندی موږ په خټه کې کېږو او دا تندی په دغه خاورو کې خاوره شي، نو بیا به موږ حق ادا نه کړو. او څومره چې وخت تېرېږي د دغه تندي په دې خاورو کې، دومره به خوند ډېرېږي. دا ناشنا خوند په دې عبادت کې الله اچولی دی. نو ایاک نعبد، یا الله موږ خاص ستا بندګي کوو. طریقه د عربۍ طریقه دا ده مشهوره چې مفعول وروستو راځي، یعنی په کار داسې وه چې یا الله بندګي کوو موږ ستا، خو دلته ووایي خاص ستا بندګي کوو موږ. دا د دې دپاره معنی دا ده چې خاص ستا بندګي کوو موږ، نور د هیڅ چا نه کوو موږ. نو ځکه دا دغې ته مخکې کو ایاکه. او هغه څوک چې بندګي کوي فاعل هغه شاته شو، نعبدو. نو یا الله خاص ستا بندګي کوو موږ، معنی دا چې د بل هیڅ چا بندګي نه کوو موږ. و ایاک نستعین، او خاص ستا نه مرسته غواړو. سبحان الله، دا په زړه ولیکه. دین، ټول دین د دوو خبرو ته راوپس کېږي، د الله بندګي او د الله نه مرسته. او ځکه علما دا وی فاتحه د قرآن راز دی، د سوره فاتحه د قرآن راز دی، او د سوره فاتحه راز په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې. ایاک نعبد، خاص ستا بندګي کوو. دا کلمه، دا ټکي به د زړه نه وي. اوس دا قبر پرست چې دي، دا تصوف والا چې دي، دا پیر پرست چې دي، دا شرکي عقایدو والا، دوی دا نه وایي ایاک نعبد، وایي که نه وایي؟ هسې وایي ایاک نعبد، قبر ته سجدې لګوه. ایاک نعبد، تعویذونه منترې په دې باندې عقیده. ایاک نعبد، د بابا په نوم نذرانې او منښتې. ایاک نعبد، او د مخلوق نه داسې یره څنګه چې د الله نه یره. ایاک نعبد، او د خالق حق راله مخلوق لی ورکوه، دا خو دې پې عمل نه دی کړی. ایاک نعبد، من خاص ستا بندګي کوو یا الله. و ایاک نستعین، او خاص ستا نه مرسته غواړو. نو ګوره په دې اولنۍ جمله کې دا کله خبره اوږده شي، خو چې دا اهمه د عقیدې په اولنۍ جمله کې تا دا ووایي ایاک نعبد، یعنی زه بیزاره یم د شرک نه، زه شرک نه. و ایاک نستعین،
په دې کې د ځان بیزاره کو د خپل طاقت نه چې یا الله ګوره زما هیڅ طاقت نشته، نو ستا بندګي چې کوم هم ستا په مرسته به یې کومه. او په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې چېرته خپلو عبادتونو ته غره نه شي، زه پلانی یم او زه الله نه، نه، دا ټول د الله په مرسته کېږي. او چې الله د سره مرسته ونه کړي ورب الکعبه که ته یو منټ بندګي هم د الله وکړي، نو معنی دا شوه خاص ستا بندګي کوو یا الله من، او د دغه بندګۍ کولو دپاره خاص ستا نه مرسته غواړو. چې الله مرسته نه کړي نو ته هېڅ نشي کوی. اوس که تاسو ناستئ د الله دې کتاب ته واورئ او ځان پرې پوه کوئ، دا ګوره توفیق ته محض د الله طرف ته، ستا هېڅ کمال نه دی. او نه به دا سوچ کې ځان ته چې زه ته څوک ولې ستا په شان انسانان بهر په لارو کوڅو کې اوس نه ګرځي، شتي که نشتي؟ ستا نه ښایسته ښایسته به وي، ستا نه مالداره به وي، ستا نه به په قوم کې هم زورور وي، د دنیا عیش او عشرت به د هغوی سره ډېر وي، تا نه به په دې کې غورئ. خو ته الله چاڼ کړی دې دپاره چې د هغه دې کتاب ته کښېنې، دا خو د الله رحم او کرم دی. په دې باندې همیشه الحمدلله وایم. ځکه زه په دې عامو درسونو کې ما دا مثال ورکړی چې دوه کسان په کټ کې پراته دي، خوا او شا کې یو بل ته دوه کټونه یې د دواړه پکې پراته، یو شان انسانان، دا یو راپاسي منزله ځي دا بله قشان پاتې شي. څه چل دی؟ آخر چل دا دی چې الله غوښتو چې دی ودرې خپلې مخې ته، او دا بلې نه غوښتو چې ودرېږي دغه مخې ته. نو دا ګناهونه دا سړی بندوي د الله د بندګۍ نه. او سلفو کې دا طریقه نن سبا خو داسې پته چې څوک به دې ته سوچ کوي او که نه چې ته ډېر اوچت خلک به هغوی چې به کله په عبادت کې به کمی راغی که نه، نو بیا به خپل ټول حساب کتاب شروع کړو چې ما کمې نافرمانیانې د الله شروع کړي دي چې زما د عبادت کمیږي. نو چې چا به دې تپوس وکړو چې ولې د حساب کتاب کې وایي دا عبادت چې کمیږي د دلیل دی په دې باندې چې زما نافرمانیانې ډېرېږي او د هغه نافرمانیانو د لاسه الله دا نه خوښي چې زه د هغه بندګي وکړم، د دغه یو عبادت نه مې محرومه کړي. نو د ګناه ډېر اثرات دي، یو اثر یې څه دی چې ته به محرومه شي د څه نه؟ د عبادت نه. نو دا بندګي چې موږ د الله کوو د چا په مرسته یې کوو؟ د الله په مرسته. نو دین ټول واپس ته دي دوو خبرو ته. قرآن کې دا دي، ګوره سورة هود کې الله وایي فاعبده وتوکل علیه، د الله بندګي کوه او الله ته ځان وسپاره. دغه معنی ده که نه ایاک نستعین، الله ته ځان سپارل معنی ده چې زه ټوله مرسته تا نه غواړم. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین، د الله بندګي کول د ټولو نه اوچت او د عزت مقام دی زموږ دپاره. او زه وایم تاسو څنګه به یو کس دا وایي په تاسو کې چې زه غریب یم، او څنګه به یو سړی وایي چې ما ته دا دي او ما ته دغه دي، او دغه دنیوي خبرې به شماري او دې ته نه ګوري چې الله یې رب دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی دی. نور ته څه غواړي د الله؟ چې ته د الله بندګي کې توحید د پکې او د پیغمبر تابعداري د پکې، ته باچا یې، ځکه چې دا هر چا ته نه نصیب کېږي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، د الله بنده و که نه و؟ د الله بندګي کول معنی ده چې د عبادت د الله کول د لوی شرف او عزت دی، ځکه هغه عزتمن انسان ته نصیب شي. الله څه وایي د خپل بنده په باره کې؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، په خپل بنده باندې الله کتاب نازل کړی. پیغمبر ته بنده وایي، دا د ټولو نه لوی عزت دی د پیغمبر چې الله ورته بنده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، او کله چې ودرېدو بنده د الله او دعوت یې ورکو، بنده د الله یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دا د ټولو نه لوی عزت دی چې الله ورته بنده وایي. نو زموږ دپاره لوی عزت څه دی؟ د الله بندګي کول، دا ټولو نه لوی عزت دی
سبحان الذي اسرا بعبده، پاک دی هغه الله چې خپل بندې بولو، خپل بنده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، د مسجد حرام نه مسجد اقصی دی. نو عبادت یو لوی شرف او عزت ته، او الله دې د مرګ پورې موږ له توفیق راکړي د الله د بندګۍ د کولو. خو یاده کوي دا خبره چې ایاک نعبد، یا الله موږ ستا بندګي کوو. په دې کې ګوره موږ آزاد نه یو. آزاد معنی څه ده؟ یعنی موږ د الله بندګي کوو، الله موږ پیدا کړي م دی الا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، د الله د بندګۍ دپاره. خو یاده که دا خبره چې الله موږ آزاد نه یو پرېښودي، پیغمبر را لېږلی دی، کتاب یې نازل کړی دی چې دا بندګي به تاسو بیا د دې پیغمبر نه یې زده کوئ، دا نه چې خپله مرضي کوه. دوه خبرې بندګۍ کې دي، بندګي به خالص د الله کې، ایاک نعبد په طریقه د چا به یې کې؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د دوه خبرې لازم دي. نو په عباداتو کې خلک په څلور قسمه دي، دا فایده یاده کړئ. یو قسم خلک هغه دي چې دوی کې اخلاص هم دی او د پیغمبر تابعداري هم کوي، دا د ټولو نه اعلی مؤمنان دي. دویم قسم خلک هغه دي چې نه اخلاص دي نه د پیغمبر تابعداري شته، دا بدترین مخلوق دی. دریم قسم خلک هغه دي چې اخلاص پکې شته خو طریقه د پیغمبر نه ده، دا بدعتیان دي. څلورم قسم خلک هغه دي چې دوی کې اخلاص نشته خو عبادت په طریقه د پیغمبر کوي، دا ریاکار دي، د دوی د اعمال برباد دي. نو ته به ځان په کومو کې راولې؟ په اولنو کې چې هغوی کې څه صفت دی؟ اخلاص او تابعداري. ایاک نعبد معنی دا نه ده چې ورشه په هر څه باندې بندګي وکړه د الله او د پیغمبر نه طریقه یې زده کړه، نه چې ته به خپله بندګي شروع کړه د الله چې څنګه کې. اوس ګوره دا مونځ د الله بندګي ده که نه ده؟ خو که داسې کار وکړو د بندګۍ د ډېرولو دپاره، د سحر دا مونځ دا روان چې کوم دی چې دا 3 رکعاته څه خیال دی؟ صحیح ده؟ ولې نه صحیح؟ پیغمبر نه دي کړي. نو بعض وایي که نه دا موږ باندې چې رد کوي، لکه که ته که چاته ووایې چې دلته مثال کې دا کار بدعت دی، نو څه چلو شو، خیر دی خو دعا غواړي، خیر دی یو رکعت کوي، خیر دی. دا چې داسې خیر دی خیر دی خیر دی خو دین ټول لړدړې وړی شو. لکه یو کس سره ما خبره کوله دی، یا زموږ په دې ملکونو کې چې د فرض منځه نه بعد د اجتماعي دواګانې کوي او یا د نفلو نه بعد، بدعت دواړه دی. او عجیبه دا ده چې دا بعض بدعتیان په بعضو باندې رد کوي. هغه اجتماعي منځه نه بعد چې کوي هغه د نورو ته بدعتیان وایي، دا د سنتو نه بعد چې کوي، او دا سنتو نه بعد چې کوي دوی هغوی ته بدعتیان وایي. څوک چې د فرض منځه نه بعد کوي دواړه پکې ککړ دي، دواړه بدعتیان دي. زما خوا راشي زه بوله مسله لنډه ختمه کړم چې تاسو دواړه بدعتیان دي. یو کس ماته وایي چې اوس دې کې څه دي؟ دعا غوښتو ناروا دي؟ نه، دعا غوښتو ناروا دي. نو چې امام لاس اوچت کړي او دعا وایي او خلک به امین وایي، اوس د یو کس دعا کې زور ډېر دی او که دا ټولې چې کوي دې کې زور ډېر دی؟ دا اوس داسې خبرې د عوام دوی په دې غولوي. ښه نو چې اوس مخې ته امین راشي نو هغه وایي دا خبره خو صحیح ده، نو چې ټول اوس دعا غواړي په دې کې زور ډېر شو. نو چې ټول دعا غواړي زور پکې ډېر دی، بس ما وایي صحیح شو، په دې خپله خبره به مایوس. ما سحر منظر مخکې د سنت چې دي دا څو رکعاته دي؟ وایي 2. ما جمع سره یې کوي؟ نه. نو ما د جمع د منځه فضیلت 20 درجې او 15 راغلی دی. د سبا نه به داسې کار وکړو، مولوي صاحب ته به وایي ته لږ وختي راځه، اول به دا سنت د جمع سره کوو، بیا به فرض کوو، اجر ډېر شي. ما ته ته کوم ځای ته لاړې؟ هغه وایي پیغمبر نه دي کړي. نو ما قسم درکړه دغه اوس ونه راغلي، دا دعا اجتماعي د منځه نه بعد پیغمبر کړې ده، د سنتو نه بعد پیغمبر اجتماعي کړې ده. ته خو عقلي خبرې ما ته بیانې، عقل مه جنګوه دلته. قرآن او حدیث چې راشي عقل دې په جیب کې کېده، عقل استعمال کوي دې لپاره چې قرآن او حدیث ته پرې ورسي. عقل به دې لپاره نه استعمالوي چې قرآن او حدیث پرې راپرځوي. نو موږ به عبادت کوو د الله خو په طریقه
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او دې ته سلفیان وایي. وره ډېر خلک تپوس کېږي چې دا سلفیت څه ته وایي. سلفیت لنډ دا چې توحید د الله معنی چې خالص بندگی د الله کول په طریقه د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم او تابعداري د امت د سلفو یعنی د دین د مشرانو د هغوی په نقش قدم تک دې ته سلفیت. بس تقریبا تعریف ته اوږدې قصې پکې څه نشته. نه زمونږ زنده‌باد او مرداباد دی او نه زمونږ دلته څه تنظیمونه دي. نه موږ چاته ویلي چې زمونږ پلانی مشر وشتي ژوندی دی ورسره بیعت وکړه. نه موږ نومونه رجسټر کوو چې ته موږ سره شوې. نه یو جنډه ځان له جوړه کړې ده چې دا زمونږ جنډه ده، که ته زمونږ سره یې زمونږ ورور یې، که زمونږ د جماعت نه بهر زمونږ دشمني. دا خبرې موږ د سره کړي نه دي. سلفیت یو نظریه ده، دا تنظیم نه دی، دا نظریه ده. په دې نظریه چې یو کس دی او په امریکا کې دی هغه زمونږ ورور دی. په دې نظریه یو کس په پاکستان کې دی زمونږ ورور دی. په دې نظریه یو کس په افغانستان کې دی زمونږ ورور دی. معنی دا چې څوک قرآن او حدیث مني او په هغې عمل کوي دا زمونږ ورور دی. او که دې ځان ته هر نوم وایي دې ځان ته په نومونو کې ورسره موږ ورانې نه کوو، دشمني ورسره نه کوو، خو موږ یې کردار ته ګورو. که کردار یې دی چې قرآن او حدیث باندې عمل کوي نو زمونږ څه دی؟ زمونږ ورور دی. ښه چې ځان ته سلفي وایي او قرآن او حدیث باندې عمل نه کوي زمونږ ورسره نه لګي. اگر که نوم یې به ځان ته څه ایښودی؟ د سلفیت. نو الحمدلله چې موږ په دې منهج باندې والله د مرګه پورې موږ په دې منهج ساتي. ها اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره نیغه. ګوره صورت چې موږ کله شروع کړو نو د الله حمد او ثنا وي چې الله داسې دی داسې دی داسې دی. موږ خاص بندګي د هغه کوو، خاص د هغه نه مرسته غواړو. نو چې د الله حمد او ثنا دې ووي نو اوس مناسب ده چې ته د هغه نه څه وغواړې. ځکه دې ته وایي تعلیم المسأله. موږ بولو چې دې صورت یو نوم دی تعلیم المسأله، د سوال کولو طریقه. د الله نه چې سوال کوې نو طریقه یې یوه دا ده چې ته به اول د الله حمد او ثنا بیان کړي، بیا به خپل حاجت بیان کړي، یا که د بل چا حاجت دی هغه به بیان کړي. او کله داسې کېږي چې سړی خپل حال ورسره هم بیان کړي عجزي. لکه سورة القصص کې موسی علیه السلام څه ووایي؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا الله زه ستا طرف نه چې کوم خیر راځي زه ورته محتاج یم، زه فقیر یم، زه غریب یم ستا په مخ کې. زکریا علیه السلام په سورة مریم په ابتدا کې او په سورة آل عمران کې چې دعا یې غوښته نو دقه وی یا الله هډوکي کمزوري شوي دي او سر مې تک سپین شوی دی. ولې دا خبره کوله؟ عجزي الله ته راښکاره کوله. ګوره الله ګوره په دې ډېر خوشحالېږي او دی خوښه ده چې بنده هغه ته خپل عجزي راښکاره کړي. حالانکه الله ته د عجزي معلومه ده، خو الله دا خوښوي چې دا بندې زما په مخ کې ظاهره کړي. نو څه مو خیال دی؟ الله خو به د خپلو بندګانو ډېر مین دی. هغه بندگان چې خالص د هغه بندګي کوي د پیغمبر په طریقه کې دا خو د الله خاص بندگان دي. خو چې کله دغه بنده بیا الله ته خپل عجزي بیان کړي ورسره د سترګو نه اوښکې هم لاړې شي د ده دا دعا به الله نه قبلوي. او په دې کې ډېر مثالونه موږ ته یاد دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه. خو بیا خبره اوږدي. لنډه دا چې دې صورت کې د دعا د غوښتلو طریقه هغه وښوی شو. طریقه څه ده؟ حمد او ثنا ووایه. یو حدیث کې دا هم راځي چې درود ورسره ووایه. ګوره دا لازم نه دي، واجب نه ته درود ووایې، لازم او واجب نه چې ته خپله غریبي او خپل عجزي بیان کړي. خو د دې دپاره دي چې ستا د دعا د قبلېدو هغه د دعا د قبلېدو لاره هغه ډېره شي یا موقع ډېره شي دعا د قبلېدو. او چې سړی دعا کوي خو زړه کې دا دي چې زما د دعا الله قبوله کړي، نو ته به اوس هر هغه ممکن کوشش کوې چې د هغې د لاسه ستا د دعا قبولی شي. نو په هغه کوشش کې یو طریقه دا ده چې دعا په ښایسته طریقې سره وغواړه، د الله صفت وکړه، حمد او ثنا ووایه، په پیغمبر باندې درود ووایه،
خپل عاجزي الله ته راښکاره کړه بیا چې څه غواړې هغه وغواړه. او یو کس دعا غوښته په مسجد نبوي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غوږ و نو هغه ډایرکټ دعا وغوښته په پیغمبر یې درود ونوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره تادي وکړه د تادي وکړه وي. بیا چې کله په بله موقع هغه په پیغمبر باندې درود ووایي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي اوس چې څه غواړې الله به یې درکړي. او بیا د دې بعضو دا دعاګانې دغه خو پرېږده حمد او ثنا سیټ ته که درود سیټ ته که خپل عاجزي راښکاره کول هغه سیټ ته که دا لاسونه به داسې نه ولي یو ته به ګوري او بل ته به ګوري بیا به پکې لاسونه داسې مږې رامږې هغه دی وایي څه ته ورته هم پته نشته خو دا یو عادت دی چې د فرض مانځه نه بعد به دا چل کوې او بیا چوف او په خپل بدن یې راکږي او بیا راشي مولوي صاحب پسې شیخ صاحب پسې نه قبلېږي دعاګانې چې چل ته به دا غټ داسې بزرګ دی د دې دعاګانې نه قبلېږي ستا د دعا د طریقه څه ده دا خو ته بدماشي کوې. ما ته اوس ویلي دلته خوا کې د یو کس دوکان دی او هغه د لمانځه نه بعد د دوکان سم ته به وایي چې بس د دوکان ته تښتي د لمانځه نه بعد او چې څنګه د لمونځ ختم شي وځي نو هغه زه یو ورځ زما هم کار و زه هم ډېر زر ووتم نو هغه مو ووتو نو هغه دیزې کې زما د مخې د راکې د ګوټ کې بلکل نو په روان یې لاسونه یې کړي دوا په روان یې او ګوري بلډینګونو ته او لارو کوڅو ته دی به مو وسوي چې الله زما دعاګانې نه کوي. داسې طریقه ده عجزي ځان کې راوله او په ښایسته طریقې سره دعاګانې وغواړه دا دلته بیان شوه په سورت الفاتحه کې دا مسله شتي. الله اکبر. بعضو علماو دا طریقه ذکر کړې ده وی کله نه کله دعا خلک څنګه غواړي د چا نه چې غواړي د هغه صفت بیان که بس لکه یو سړی کیني که نه او سوال کوي یا الله ته رحمانې ته رحیمې ته کریمې ته دای ته دای ته دای او بس دا هم ګورې دعا ده ځکه تا چې د چا دا دومره صفت وکړو هغه خبر دی په دې باندې چې ته څه غواړې. دا طریقه به تاسو ته نه تجربه کړي دا هم یوه طریقه ده ښه. او الله سبحانه وتعالی په سورة الانبیاء کې د خپل پیغمبر تذکره کړې ده د ایوب علیه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله أيوب من ته یو پیر چغه وایي ایوب علیه السلام خو هغه لنډه په دوه خبرې کړې وې خپل عاجزي بیان کړه یا الله وایي سخت روانه ډېره ده ښه نو ویې الله ته او وی ته مهربانه او ښه ډېر مهربانه بس. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الله وی موږ هغه دعا قبوله کړه اواز یې واورېد رب العالمین خو پوهېږي چې ده په زړه کې څه دي کله دعا دې څه غواړي خو ګوره دا راته ووایم یعنې په دې به دا خبره ختمه کړم د دې دعاګانو په باره کې رازونه که معلومول غواړي د داسې کس سره کښېنه چې هغه ډېر دیندار او د دعاګانې ډېرې غواړي هغه به درته داسې ښایسته ښایسته خبرې ډېرې وکړي او که ته په دې کې نه پاتې شوې دعاګانې ډېرې نه غواړي دې ستا به تجربه نشتي او نه دغه سړی په دې رسي په دې باندې کښېنه د هغه عالم سره د هغه دینداره ملګري سره چې هغه د الله سره دا مضبوطه رابطه ساتي د دعاګانو. دا اوس یو ناشنا طریقه ده چې ته صرف او صرف د الله حمد او ثنا بیان کی بس. او الله علیم بذات الصدور دی ستا په زړه کې څه دي کوم حاجت ستا الله ته د هغې پته شتي که نشتې ورته پته ورته شتي. ها دعا څه وغوښتې شوه وښایه موږ ته لاره نیغه اهدنا هدایت موږ ته هدایت راکړه. دا هدایت ټکی نه دی هدایت دا په قرآن کې 300 پیرې راغلی دی
298 او هدایت معنی خو واضح ده، ښودل دې ته هدایت وي. یا الله موږ ته وښایه، هدایت راکړه موږ ته کوم طرف ته؟ نیغې لارې ته. هدایت ګوره الله چې د مخلوق له کوم هدایت ورکړی هغه په 2 قسمه دی، یعنی لارې ورته ښودلې ده. هدایت لارې ښود ته وایي. یو هدایت عام دی، الله دې ټولو مخلوقاتو ته کړی. کوم هدایت دی؟ نه ستا د جواب صحیح دی، خو که تعبیر دی ولا صحیح. نه، هدایت په معنی د دې چې الله ټول مخلوق ته د ژوند د تېرولو طریقه ښودلې ده، دا مې هدایت دی. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله غزاد ته چې دا مخلوق ټول پیدا کړی دی، فهدى نو بیا ټولو له هدایت ورکړی دی، ټول مخلوق له هدایت ورکړی. دلته کوم هدایت مراد دی؟ یعنی د ژوند د تېرولو طریقې ټولو ته ښودي. دویم هدایت د الله د طرف نه هغه دغه هدایت دی چې خیر لارې م ښولې ده، د شر لارې م واضحه کړې ده. وهدیناه النجدین، الله 2 لارې ښولې دي، لار د جنت، لار د جهنم. بیا د انسان له اختیار هم ورکړی دی چې د الله د اختیار نه لاندې دی چې دې کومه لار خوښوي روان دي شي. دې ځای کې طلب کېږي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته وښایه لاره نیغه. یو 2 خبرې دلته یادې کړه. ما ته وښایه یا الله لاره، د تګ دپاره څه پکار دی؟ لارې نه بغیر کار کېږي؟ نه کېږي. نو ما ته وښایه لاره. بیا دویمه خبره اهمه ده چې دا لاره راته م نیغه وښایه، ځکه که کږه وږئ نو بیا هم نقصان دی. نو وښایه ما ته لار، او چې دا لار څه وي؟ نیغه وي. بله خبره، دا سوره فاتحه په مانځه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ویلې ده، صحابه کرامو او څومره نیکان چې وو او دي او وي به ټول یې وایي. ټول محتاج دي دې ته چې الله ورته هدایت وکړي. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دعاګانو کې نه وي، یو پکې دا اللهم اني اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى، دا یو دعا وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. زمونږ دې پښتنو ته چې کله ووایه که نه، که چا سره دې خبر روانه وه الله دې تا ته هدایت وکړي، غوسه شي، الله دې وي تا ته هدایت وکړي. پیغمبر ګوره په مانځه کې وایي اهدنا الصراط المستقیم او اللهم اني اسألک الهدى. خو دې دا نه وایي چې الله دې ماله هدایت راکړي. موږ خو هر وخت د مرګه پورې هدایت ته څه یو؟ محتاج یو چې الله موږ ته نیغه لار وښیي، هغه لار چې هغه الله ته رسي. اهدنا الصراط المستقیم. بیا بل تقسیم د هدایت داسې دی، کوم چې تا ذکر کوو چې هدایت په 2 قسمه دی. ما دې ملګرو ته څو پیرې باندې، یو هدایت ته توفیق دی، دویم هدایت ته توجیه او ارشاد. یعنی یو ګوره توجیه او ارشاد څه ته وایي؟ چې ته یو سړي ته نیغه لار وښیې. وانک لتهدي الى صراط مستقیم، پیغمبر ته نیغې لارې ته خلک، یعنی خلکو ته یې ښې، خلک رابلي. او دا هدایت زموږ ټولو په لاس کې د نیغې لار خو دا زموږ د ټولو سره شته چې الله ورته توفیق ورکړي د بیانولو، لکه پیغمبرانو سره. بیا د پیغمبرانو په نقش قدم چې څوک روان دي علما. دویم هدایت ته هدایت التوفیق، انک لا تهدي من احببت. ای پیغمبره ته چې چا سره محبت کې هغه له هدایت خو نشي ورکولی. یو ځای کوتوی ته هدایت ورکولی شي، بل ځای کوتوی نشي ورکولی. معنی دا چې پیغمبر ته دا هدایت ورکولی شي چې سړي ته صرف حق واضح کړي. هر چې د دې سړي راوچتول دي د باطل نه او حق ته راړول دي، دا ستا کار نه دي. دې ته هدایت التوفیق وایي، او دا د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې. ګوره ډېر مور پلار د خپل بچي دپاره هدایت غواړي.
عالم ولا راولي، قاری ولا راولي، استاذ پسې راولي، وی وهي وی ټکوي، په مخ ورته نصیحت کوي، مشر لیږي، کشر لیږي، مور لیږي، خو داسې نشي کولی چې دا بچی نیغې لارې ته راواړي. که کولی شي؟ نشي کولی. لکه وګوره نوح علیه السلام ته د هغه یو زوی د کافرانو سره پاتې شو چې نوم یې څه و؟ کنعان. ولې نوح علیه السلام د ده لپاره هدایت نه غوښتو؟ غوښتو یې. ولې نوح علیه السلام به کوشش نه یې کړی ده ته د نصیحت؟ کړی به، خو د هغه په لاس کې دا نه و چې کنعان دې دین ته راواړی. او دغه شان د کنعان مور د لوط علیه السلام بیبي، د ابراهیم علیه السلام پلار، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره ښکلې قصه ده د ابو طالب چې د مرګ پورې آخري ساه وتو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غوږ کوي تره لا اله الا الله وایي چې قیامت په ورځ له سپارښت وکړم هغه ونوي. نو چې د پیغمبر په لاس کې دا نشته چې څوک هدایت ته راواړی، نو بل چا په لاس کې به دا نشته. نو ځکه په دې باندې څوک ملامته کوي. زموږ په دې پښتنو کې یو دا ډېر غلط عادت دی. لکه اوس یو سړی دی دینداره دی او بچی یې څه دی؟ بېدینه. نو که چېرته دا دینداره منځه ته ور مخکې شو یا سپیکر ته ور مخکې شو نصیحت یې شروع کړو، ټول به درته ووایي زوی به یې نصیحت کوي. لکه ته داسې مه وایه دی دینداره دی، دی غریب به ښه پوره کوشش کړی خو نه کېږي. یا که چېرته بچی دینداره دی او نصیحت یې شروع کړو یا د دین خبره دی دته ګوره پلار ته ولې نه وي، بلکې دا خو پرېږده په دې دې ملامته کوي، هغه تره ته ولې نه وایي او هغه ماما ته ولې نه وایي او هغه ورور ته یې وګوره او پلاني ته یې وګوره چې یو سړی ته مني چې دینداره دی، نو دا چې دینداره دی د به ښه پوره کوشش کړی دی چې بهر خلکو ته نصیحتونه کوي، د به بچي ته هم کړی، د به ورور ته هم کړی، د به تره او ماما ته هم کړی، خو نورې په لاس کې څه نشته. که دا طعنه کوي بیا به دا طعنه ته څه وایي چې ابراهیم علیه السلام دعوت ورکوه پلار ته یې نه کتو، نوح علیه السلام دعوت کو زوی ته یې نه کتو، لوط علیه السلام دعوت کو ښځې ته یې نه کتو، نو نوح علیه السلام د یو بیبي هغې ته نه کتو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه دعوت کوي او تره یې داسې ده او پلار یې داسې ده او نیکه یې داسې ده، بیا به دا خبرې کوي. نو کوشش یې خپل کړی دی خو توفیق د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله په لاس کې. ګوره تاسو وګورئ یو نیم موږ خو لیدلي دي بعض، لکه یو نیم انسان په داسې کورنۍ کې لوی شوی چې ټول بېدینی، شرک او بدعات او خرافات او سود بخوري او ټي وي او سندرې او دا هر څه، او دا یو پکې دینداری. دلته ګوره هغوی نصیحتونه هم نه دي کړي، بلکې د ده سره جګړه په دې کوي چې تا ولې ږیره پرېښودې ده، د سره جګړه په دې کوي چې ته ولې قرآن او حدیث منې، د سره جګړه په دې کوي چې ته ولې په موږ ردونه کوي چې را سندرې ناروا دي او دا ډمان مه راولئ او دا فلانې دې نه راځي او علانې دې نه راځي. دا ټول توفیق دی د الله طرف نه چې دلی ورکړی دی. نو هدایت التوفیق د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله په لاس کې. اهدنا الصراط المستقیم، وښایه یا الله موږ ته لاره نیغه. دا نیغه لار څه ده؟ په دې کې ډېرې خبرې مفسرینو کړي دي. امام ابن جریر وایي څه ناشنا خبره کړې ده، وی اجمعت الامه، په دې باندې د امت اجماع ده مفسرینو ټولو چې صراط مستقیم هغه لارې ته وایي الطریق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، هغه واضحه لار چې په هغې کې کوږوالی نشته. هغه لار د څه ده؟ لار د قرآن او د حدیث. ګوره کله مفسرینو دا خبرې لیکلي وی صراط مستقیم یعنی د قرآن لاره، صراط مستقیم یعنی د پیغمبر لاره، صراط مستقیم یعنی د دین لاره، او دا ټولې خبرې څه دي؟ یو شان نه دي؟ یو شان دي. نو کله تفسیر داسې چې اختلاف صرف په تعبیر کې، نور خبره ټوله یو شان وي. لنډه دا چې موږ چې کومه لار غواړو د الله نه، هغه لار ده چې هغه د قرآن او حدیث لار ده، بله لار نشته. ګوره که ځان مړ کړي که نه، بله لار نشته الله ته د رسېدو او جنت ته د رسېدو. قرآن او حدیث، قرآن او حدیث، او بیا یې درته وایم په درېیم پیر قرآن او حدیث، بله لار نشته الله ته د رسېدو
سوای د دې یوې لارې نه، بله لار نشتي جنت ته د رسېدو سوای د دې یوې لارې نه. نو یا الله موږ ته وښایه نیغه لار. نیغه لار کومه وه ده؟ لار د قرآن او د حدیث. ښه هسې یو سوال زړه ته راځي چې یو سړی مسلمان دی، په منځه کې ولاړ دی او ښه موحد دی، ښه د پیغمبر تابعدار دی، او دی هم وایي څه وایي؟ اهدنا الصراط المستقیم. نو سړی خو وایي چې دی په نیغه لار دی، نو دی بیا اصله هدایت غواړي. کېدای شي دا یو جواب وي. یعنې دلته مطلب دی چې الله په دې نیغه لار مې مضبوط ساته د مرګه پورې. استقامت دغه ته مراد دی چې یعنې په دې مې استقامت نصیب کړه. خو دلته یو بله خبره هغه دا مې یاده کړئ چې د انسان د زړه هېڅ پته نه لګي. او ځکه حدیث کې راځي چې زړونه د الله په دوو ګوتو کې کوم طرف ته چې اړې راړې. ما او تا ګورې ورځ و شپه درته نه وایم، ما او تا په هر سیکنډ کې الله ته او د هغه هدایت ته محتاج یو. په هر سیکنډ کې د زړه دا درزا نه ده، د یو درس سره موږ د الله د طرف نه هدایت ته محتاج یو. الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای ایمان والو ایمان راوړئ. سورة النساء کې الله نو ای ایمان والو ایمان راوړئ. ایمان خو هغوی راوړئ، معنی دا چې په دې ایمان څه شي؟ مضبوط شي، دی ایمان کې ترقی وکړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، یا الله زموږ زړونه مه کږوه وروسته د هدایت نه. دا معنی نه د دې چې ته بار بار وایې اهدنا الصراط المستقیم. که ته په هدایت ومې خو معنی پکې دا دی چې یا الله اوس کوم هدایت چې دې را نصیب کړی د دې نه مې وانړې، په دې مې مضبوط ساته. صراط الذين أنعمت عليهم، لار داغ کسانو چې نعمت کړی دی تا پاغوی. صراط الذين أنعمت عليهم، لار داغ کسانو چې نعمت کړی دی تا پاغوی. اوس وضاحت سوالی وکړو، خو بیا یې د دې صراط مستقیم تفسیر وشو. ځکه دې ته علما وایي د الله دا وینا صراط الذین انعمت علیهم دا مفسر دی د صراط مستقیم، یعنی نیغه لار تفسیر دا دی. کومه نیغه لار؟ لار د هغه کسانو چې الله پې انعام کړی، نعمت یې پې کړی، احسان یې پې کړی. دا څوک دي چې الله پې انعام کړی دی؟ دا ډېر زیات دي. یو مشهور خو دا دی چې علماء ذکر کوي سورة النساء کې الله څه وایي؟ ومن یطع الله والرسول، څوک چې د الله ومني او د الله د پیغمبر فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، نو دی به شي د هغه چا سره چې الله پې انعام کړی. هغه څوک دي؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، پیغمبران، رښتیني، شهیدان او صالحین. یعنی په دوی الله انعام کړی او انعام یې پې کړی ځکه خو یې دغه ځای ته رسولی دي. بغیر د الله د انعام نه پیغمبري میلاوېدی شو دی پیغمبرانو ته؟ نه. دا رښتیني چې دغه مقام ته رسېدي د الله په انعام سره، شهیدانو ته چې دا مقام میلاو شوی د الله په انعام سره، نیکانو خلکو ته چې دا مقام میلاو شوی د الله په انعام سره، نو ته الله ته وایې یا الله ماته لار هم د حقه خلکو وښایه. دویمه دا یاده کړه انعام په چا باندې شوی دی؟ لنډ جواب یې دا واله، څوک چې الله او د الله د رسول تابعداري کوي بس. نو دا جواب هم د قید کې دی ومن یطع الله والرسول، څوک چې تابعداري وکړي د الله او د الله د رسول، او دوی انعام شوی. و چې تابعداري الله او د الله د رسول کوي انعام پې شوی دی، نو دا به لازم پیغمبرانو باندې خو شوی دی، په صدیقینو، په شهداو، په صالحینو. نو ته د هغوی لار غواړې چې د دوی په لار مې روان که. دلته یو څو خبرې یوه دا ډېره ښکلې فایده ده، یاد یې کوي. ته د الله نه کومه لار وغوښته؟ نیغه لار. نیغه لار ګوره ډېره سخته وي که نه؟ سخته وي. هېڅ نه کېږي ته به پوست قالین ناست او په نیغه لار عمل کړو. بیا دلته چې دا کوم ملګري ناست دي دا ملک خو دلته دا دی چې دعوت ته، سلفیت ته، قرآن او حدیث علما بیانوي. دلته خو تا ته څوک څه ویلی نه شي.
نیغه لار باندې تګ تا ته به هله پته ولګي چې کله ته د هغه خلکو په منځ شي چې هغوی کاږه واږه دي، بیا به تا ته پته ولګي چې کله تا باندې بد نومونه ولګي، وابي دی، ګستاخ دی، بد مذهبه دی، بې مذهبه دی، د خور سره نکاح روا ګڼي، د مور سره نکاح روا ګڼي، دوی دا وایي دوی دغه وایي. پته به دې هله ولګي چې کله څوک راشي ستا په کور حمله وکړي. داسې شي کله نه دي شوي، کورونه ولې سیزلي دي بعضو علاقو کې صرف په دې چې قرآن او حدیث دعوه یې کړې وه. کیدای شي څوک د سره تعلقات ختم کړي، کیدای شي د کیرندې وشي، هلته بیا د نیغه لار باندې تګ ور ډېر ګران کار دی. ښه و داسې ماحول څنګه چې دلته دی، دلته هم په نیغه لار باندې تګ ګران دي. څنګه ګران دي؟ یعنې تا ته دا پته نشته چې سبا له ته په دې لارې او که نه یې. خبره ګرانه ده که نه اسانه ده؟ ګرانه ده. نو فایده پکې دا شوه یا الله ما ته وښایه لاره نیغه، زړه کې ير راله چې بلې نیغه لار باندې خو به زه څه یم یوازې به یم. لکه بعضو ته چې وایي چې قرآن او حدیث منه توحید، زمونږ کلي کې زمونږ علاقه کې غریب ته دا سوچونه راشي چې یعنې زه خو څه یم یوازې یم. الله وایي یېرېږه ما صراط الذین انعمت علیهم، په دې لار باندې مخکې ډېر خلک تېر شوي دي چې په هغوی انعام شوی، ته یوازې په دې لار خو نه. کیدای شي یو وخت کې ته پې یوازې روان یې، خو ستا نه مخکې ستا خوا و شا کې وروسته خلک ډېر روان دي. نو یېرېږه مه، ګبراوېږه مه. دویمه فایده پکې دا ده صراط الذین انعمت علیهم، معنی ده چې ما داسې ونه چې په نیغه لار مې روان کړه خبره ختمه شوه، په لار د هغه نیکانو خلکو، معنی ده چې ته به د نیکانو په نقش قدم ځې، په دین کې به د ځان نه نوي کارونه او نوي لارې نه راوباسي. چې تا ځان له نیغه لار جوړه کړي او روان یې، هغه صرف ستا نیغه لار دی. نیغه لار پیغمبران چې بې تلي دي، نیغه لار د دین مشران سلف صالحین چې بې تلي دي، ته به په هغه لار باندې ځې. بعض دلته دا وایي، دا مې د یو مولوي صاحب نه اورېدو، فایدې دپاره به یې ذکر وکړو، وایي موږ چې د دې امامانو دا تقلید کوو، د دې څلورو امامانو تقلید شخصي او ړوند تقلید، نو د هغې دلیل دا دی چې یا الله ما ته وښایه لاره نیغه، لاره د چا چې تا پې انعام کړی، او په هغه خلکو کې یو امام ابو حنیفه دی چې الله پې انعام کړی، امام شافعي دی، امام مالک دی، هر مذهب والا خپل امام یادوي. زموږ ملکونو کې امام ابو حنیفه رحمه الله یاد، نو ځکه موږ په هغه پسې روان. زه دا بلکل منم چې امام ابو حنیفه رحمه الله په هغه خلکو کې چې الله پې انعام کړی ده، او انشاءالله د الله نه امید دی چې الله به بخلی او نیکانو کې. خو ظالمه څومره لرې لاړې. الله چې په چا باندې انعام کړی دی، دوی په سر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی، نو ته دومره لرې سلی شي. بیا په دې امت کې د پیغمبر نه بعد د څلور خلفای راشدین نه دي، بیا د نور صحابه کرام نه دي، بیا د دې امام ابو حنیفه رحمه الله د استادان نه دي، بیا نور امامان نه دي، او د اوسه پورې په امت کې داسې خلک نشته چې الله پې انعام کړی دی. شتي که نشتي؟ دا سلسله خو به د قیامته پورې ځي، نیکان به وي. نو تا څنګه دا یو امام صاحب خاص کړی دی؟ اوس په دې ما ته بل دلیل دی. دلته خو عامه خبره شوې ده چې صراط الذین انعمت علیهم، یا الله ما ته لار وښایه نیغه د چا لار چې تا پې انعام کړی، ته په هغو کې یو راوباسي چا باندې چې الله انعام کړی. اوس ما ته په دې دلیل ښایي چې ته یو څنګه راوباسي د الله. پوه شوې که نه؟ نو دا خبره څه ده؟ کمزوري ده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مخکې ته وغوښتې چې لار د هغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی باندې، اوس دلته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه دي هغه کسان چې غضب کړی شوی دی په هغوی او نه بېلارې دي. یعنی الذین انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی، د هغوی صفت بیانېږي چې د تا چې پې انعام کړی دی نو په هغوی نه غضب کړی شوی دی او نه بېلارې دي. دلته دوه قسمه ترجمه کېږي، ګورئ چې تاسو ته پته وي. دا ترجمه ډېره مزیداره ده
او بعض محققین دې له ترجیح ورکوي ځکه چې دې تعلق د انعمت علیهم سره دی. نو داسې به وې صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه دي هغه کسان چې غضب کړی شوی دی په هغوی او نه بېلارې دي. څوک بېلارې نه دي؟ دا انعام چې پې شوی دی. دویمه ترجمه یې داسې کېږي او دا نو صحیح ده، خو دا اوله د دې نه لږه ښه ده او مزېداره ده او بعض محققین ورله ترجیح ورکوي. هغوی د دې تعلق د دې لارې سره دی، نو بیا به ترجمه داسې صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی، غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی، ولا الضالین، او نه لار د ګمراهانو. اوس دلته تعلق د څه سره شو؟ د لارې سره. پوه شوي تاسو ما به ترجمه نو داسې نه تاسو یو ترجمه هلته واورئ بیا بل څوک یو هغه ته ډایرېکټ وایي ته په غلطه یې. دا دوه قسمه ترجمه کېږي او په کې فرق دی چې دا بعض دا خبره ثابتوي د انعمت علیهم والا دپاره، بعض وایي د صراط سره تعلق ساتي. نو هر یو خبره صحیح ده. دلته را سوال یې وکړو چې یا الله نیغه لار ماته وښایه او د هغه چا د لارې نه مې ساته چې په هغوی غضب کړی شوی دی او بېلارې دي، د هغوی د لارو نه مې ساته، د بېلارو د لارې نه مې ساته، او په چا چې غضب کړی شوی د هغوی د لارې نه مې ساته. دا څوک دي؟ نو دا بیا علما تفصیل ذکر کوي، څوک کوئی یهود دي او څوک کوئی نصارا دي او څوک کوئی یهود و نصارا دواړه دي، څوک پکې نورې فرقې ذکر کوي، خو لنډه دا یاده کوي لنډه. غضب په هغه چا کړی شوی دی چې حق ورته معلومي او عمل پې نه کوي، او ګمراهان هغه دي چې علم ورسره نشتی او عمل کوي، نو عمل یې د شریعت خلاف دی. نو بیا چې سړی وګوري په دې امت کې او خصوصا کوم وخت چې قرآن نازلېدو نو خواوشا کې یهود و نصارا دي. نو ځکه علما به په تفسیر کې دوی ذکر کوي چې دا غضب چې په چا شوی دی دا څوک دي؟ د یهود دي. قرآن کې شته که نه من لعنه الله وغضب علیه، غضب ټکی د هغوی دپاره استعمال شوی دی. د نصاراو دپاره قد ضلوا من قبل واضلوا، الله وی دوی ګمراه دي، نو نصارا ګمراه دي. په دې یهودو نصاراو کې څه بیماري وه؟ حق یهودو ته معلومو خو تابعداري نه کوو. لکه د مدینې یهود مخکې به یې سوال کوو، سوره بقره کې به راشي، سوال به یې څه کوو؟ یا الله دا پیغمبر راوله چې موږ د مشرکینو سره څه وکړو؟ جهاد وکړو، جنګ وکړو. خو چې کله هغه پیغمبر راغی بیا یې منو؟ نه یې منو. نصاراو کې دا بیماري ده چې علم ورسره نشته او عملونه کوي. د پیري مریدي په هغوی کې وه که نه رهبانیت، د ځان نه طریقې جوړې کړې ورهبانیتا ابتدعوها، نو ته به ځان د دواړو مرضونو نه ساتي. د کم نه؟ نه ما بیماریانې ذکر کړي. علم د سره عمل به کې او د علم په رڼا کې به عمل کې. پوه شوې؟ بلې طریقې سره ته وایم په علم به د عمل کې او عمل به د علم په رڼا کې کې. هله به ته بچي بیا ته به په نیغه لارې. دلته یو سوال چې الله د درې قسمه خلک ولې ذکر کړو، نور ولې نه ذکر کوو؟ دلته درې قسم خلک ذکر شو که نه؟ انعام پې شوی دی، غضب پې شوی دی، ګمراهان دي. د هغې وجه دا ده لنډه یاده کوي چې خلک ټول وګوره، ټولې ګمراه فرقې چې په دنیا کې دي او څوک چې په حق دي ټول دا په درې حصو کې تقسیم دي. یا خو ورسره حق دی او په هغې عمل کوي، دا خو هغه دي انعمت علیهم، حق ورسره دی او په حق څه کوي؟ عمل کوي. یا ورسره حق ورته معلوم دی خو عمل پې نه کوي، د خواهشاتو د لاسه، او دې وضاحت هم پر روان درسونو کې راځي. نو دا مغضوب علیهم دي. یا ورسره حق او علم نشتی او اسی عملونه کوي، دا ګمراهان دي. نظر وچورلو په دنیا کې چې څومره خلک دي د دې دریو نه نوځي، دنیا کې چې څومره خلک دي د دې دریو نه
نوزي نو ځکه الله دلته دا درې ذکر کړو. اخرنۍ خبره به دا ذکر کړو د فایدې دپاره او د امین دا مسله به هم پرېږدو، روان درس ته. خو دلته یو مسله موږ وی چې د مالک یوم الدین پورې د الله څو نومونه ذکر شو؟ 5. اوس په دې ټول صورت کې د بنده د کامیاب بنده 5 صفات دي، دا هم ذکر که یاد یې که. مؤمن بنده د الله کامیاب بنده د هغه 5 صفات په دې صورت کې دي. عبادت کوي، کوم ځای کې دي؟ ایاک نعبد، مرسته صرف د الله نه غواړي. و ایاک نستعین، هدایت هر وخت غواړي. اهدنا الصراط المستقیم. او دا څو شو؟ 3. په الله پورې پناه نیسي د څه نه؟ د الله د غضب نه او د ګمراهۍ نه. څو صفات شو؟ 4. 5م دا دی چې د الله نه د هغه نعمت غواړي. صراط الذین انعمت علیهم، یعنې دا نعمت په ما وکړه. نو د اوچت بنده څو صفات دي؟ 5. بله فایده ورسره هم یاده که ځه. په دې صورت کې 5 عبادتونه ذکر شوي. بسم الله ویل عبادت نه دی؟ الله پې موږ ته امر کړی دی، پیغمبر پې امر کړی. د الله حمد ویل عبادت د الله. ایاک نعبد، د الله نه مرسته غوښته. و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، د الله نه دعا غوښته. څو عبادت شو؟ 5. او دا فواید موږ دې دپاره ذکر کوو چې ستاسو جذبه ورسره ډېره شي او په علم کې هم زیاتی راشي. انشاءالله سبا به سورة البقره شروع کوو، خو د هغې نه مخکې به د امین مسله واضحه کوو چې د امین په زوره ویل غواړي که رو ویل غواړي. دا به انشاءالله سبا واضحه کوو. یو پیر به بیا ترجمه وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه نیسم په الله پورې د شیطان رټلې شوي نه. بسم الله، خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم. الرحمن الرحیم، چې زیات رحم کوونکی همیشه مهربان دی. الحمدلله، ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. رب العالمین، چې پالونکی د ټول عالم دی. الرحمن الرحیم، عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، واکمن د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد، خاص تا بندگی کوو من. و ایاک نستعین، او خاص تا نه من مرسته غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، او ښایه موږ ته لاره نیغه. صراط الذین انعمت علیهم، لار دغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی. غیر المغضوب علیهم، نه دي هغه کسان چې غضب کړی شوی دی په هغوی. ولا الضالین، او نه بېلارې دي. یا غیر المغضوب علیهم، نه لار دغه کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی. ولا الضالین، او نه لار د ګمراهانو. په دې به اکتفا وکړو، او که څوک ترجمه ورول غواړي نو موقع ورسره شته. الرحمن الرحیم، چې عامل لپاره خاص کوونکی دی. الحمدلله، ټول د تمام رب العالمین، چې پالونکی د ټول عالم دی. الرحمن الرحیم، چې عامل لپاره خاص کوونکی دی. مالک یوم الدین، واکمن د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد، خاص تا موږ عبادت کوو. و ایاک نستعین، خاص تا نه امداد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، وښیه موږ ته لاره نیغه. صراط الذین، لار د هغه کسانو انعمت، چې تا انعام کړی دی علیهم په هغوی. غیر المغضوب علیهم، نه لار د
إن لا دعاء السنة غضب تغيبا والضالين ما وجه الله آمين يا رب. دا ترجمه ستا صحیح ده غیر المغضوب علیهم په مغضوب کې دا فاعل نه دی ذکر شوی چې نه لار د هغه کسانو چې تا پې غضب کړی دی، نه لار د هغه کسانو چې په هغوی غضب کړی شوی دی. غضب کړی شوی دی دلته پکې لکه صراط الذین انعمت تا انعام کړی، مغضوب دا غضب پې هم الله کړی دی خو هغه ذکر نه شو. د هغې څه وجه ده دا به ته سبا ذکر کړم چې ولې په دې مغضوب کې دا فاعل ذکر نه شو مجهول پاتې شو. د دې به ته سبا یې وجه ذکر کړم. بل څوک؟ نه ته نه. منګه خاص تا لره بندگی کوو منګه او خاص تا نه مرسته وو. وښایه موږ ته لاره نه ده، اهدنا موږ ته. په د اخره کې دغه دواړه دوه قوله چې ما ذکر کړي ترجمه کې دواړه دې ګډ وډ کړي وو. بس اولنی حصه دې دغه اولنی وو، دویمه وو. صحیح ده، هېڅ خبره نه. خو دا حدیث ګوره غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې په هغوی غضب کړی شوی دی، ولضالین او نه لار د ګمراهان. د هغې نه مخکې ما ترجمه داسې کړې وه غیر المغضوب علیهم نه دی غضب کړی شوی په دغه کسانو دا کوم چې ذکر شو خوا کې هغه انعمت علیهم، ولضالین او نه ګمراهان دي. آخرنی بل کس به څوک وو؟ شروع کوم الحمد لله رب العالمين شیفن این عالم دے الرحمن الرحیم او عام مہربان دے او خاص مہربان دے مالک یوم الدین وقیام الذی جزا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین او خاص تعالی عبادت کو او خاص تعالی مدد کرو اهدنا الصراط المستقیم او اے مقتدا کمیگا صراط الذین لا تقصر انعمت علیہم چې تا پې انعام کړی تاسو نه. بارک الله فیکم. دا موقع چې چاته میلو شي د هغه دپاره عزت او شرف دی، او تا ته ما د موقع په دې در نه کړه خفه نه شي خو ته تکړه یې. بارک الله فیک. او بل دا چې کوم کسان ګوره دا موږ سره شرکت په دې مشارکه کوي جواباتو کې یا ترجمه کې، دا زما په نظر کې مي که سبا له دا دوره الله ماله ژوند راکړو موږ ختمه کړه او موږ څه شهادې سند ورکړو، دا کسان زما ذهن کې چې د ستنو سره ناستي ګوټونو کې ناستي دی به وایي زه هم ناست وم، ما ته پته لګي دی به ناست خو ما ته خو پته نه شي چې ناست و که نه و ناست. نو کوشش دا کوئ چې مشارکه کوي. یو سړی ترجمه غلطه وکړي موږ ورته صحیح کوو که موږ دې دلته څه دپاره ناست یو، ترجمه یې غلطه وکړه دی به صحیح شي. یریږي بعضو یریږي سیج دی کې یری څه دی. په دې مجلسونو کې چې را بعض خبرې شروع کړي د دنیا د سم یو تقریر به درته 2 ګنټې وکړي بای کې نه یریږي، او چې الله د کتاب خبر راشي به وایي یریږم او رپېږم او په ما باندې هیبت راشي او دا راشي دا یو پیر دوبۍ بیا به صحیح شي. نو کوشش کوئ انشاءالله
ان شاء الله سبب بیا د سوره فاتحه سوره بقره نه شروع کو. الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.